السلام علیکم ټولو قدرمندو کتونکو تاسو به دا خبره اوریدلې وي که چا نه وي اورېدلې نو پلیز دا ویډیو نور خلکو سره هم شیر کړئ چې هغوی د دې خبره نه خبر شي. دا ډاکټر ملا علي کردستاني دی را روان دی پاکستان ته په سویم تاریخ باندې را روان دی. څومره ورځې به تېروي او دی په کوم ځای کې شپې ورځې تېروي ټول معلومات به درته په دې ویډیو کې درکومه. تاسو به دا ویډیو ما سره تر اخره پورې ګورئ او دا ملګرو سره لازم شیر کوئ. نو راځئ چې تاسو ته زه اول دا وښیم چې دا مولا دمونه څنګه اچوي. الله أكبر. اللهم صل على محمد. يلا الله الله ساعدني يا رحمن اشرح صدري الله الله أكبر. الله أكبر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله ربكم الشفاء ولا تستجيبون. الله الله أكبر. الله الله أكبر. اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن. الله أكبر. الله أكبر. تكبير للحافظ وهو صغير والله العين قرير يحمل بتلاوة لكم. الله رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن واحد اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن. اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا لا تنسى يا عبد الله. يلا 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 ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن. قدرمندو کتونکو دا مولا دمونه تاسو وکړه په کومه طریقه باندې دم اچوي. او بله خبره ده چې دا مولا 100 روپۍ اخلي او چې د رابطې نمبر کم یو دی دا به هم تاسو په دې ویډیو کې ګورئ. خو دا درته اوس ښیم چې یاره دا مولا څومره پیسې اخلي او د کم سیزونو علاج کوي. هلو څنګه حال ارشد جان ښه ټیک ټاک خیریت دی یار ارشد دې نه مخکې تا ته ما یو ویډیو درکړی و وایس میسج کړی و. وایس میسج کې ما ویلو چې په 10 تاریخ به دی راځي مولانا صاحب. نه مولانا صاحب بیا لږ حساب شلو ځکه دا بل وایس کوم چې 14 تاریخ به ان شاء الله الرحمن مولانا صاحب پېښور ته راځي
او دلته کې ایډرس دی د مولانا صاحب چې کوم دی کې به پاتې کېږي او دمونه به چې نو د هغې ځای ایډرس دی انډسټري سټیټ میر ماربل فیکټري سره خوا کې لګېدلې د ډینس ټیشو پیپر فیکټري ده. په دې کې به دی 10 ورځې وي او د 10 ورځو پورې به دی دلته کې وي. د مریضانو به مفت کلجي علاج کوي او د دې علاج الله پاک په لوی کلام کې ایښی دی. د کلام سبب کوي او هغه دم پې چوف کوي او د څلورو څیزونو د کون د ړوند د مازوره او د مازوره نه او نابینا د دې څلورو څیزونو علاج کوي. نو بس دې دپاره کې دا څوک هم دا ویډیو واوري نو هغه ځای ته دغه ایډرس ما په دې کې ورکړو، دې چې د ځان رارسوي. ټیک شو جي، السلام علیکم. جی قدرمندو کتونکو، زما مقصد دا و چې تاسو دا دې سیز نه خبر شئ چې دا مولا د کم سیزونو دمونه چې او څومره خلکو ته دې استفاده حاصله شوې ده. 1 روپۍ هم وی نه اخلي. او بله دا که تاسو چېرته د سره ملاقات کول غواړئ نو را روان دی پاکستان ته. دی به سوم تاریخ باندې راځي، نو دی په 14 تاریخ باندې به راځي او په حیات آباد D4 کې پاتې کېږي. او دا مکمل ایډرس چې کوم دی هغه تاسو په دې ویډیو کې وکتو. بس دا ویډیو نور ملګرو سره شیر کړئ چې هر څوک چېرته اوسي. الله خوشحاله ساته، تل بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.